ستړي مه شئ، د مرکې برخه ده. دا ځل مو د ځغاستې د لوبې او داسې لوبغاړي سره مرکه کړې ده چې دا خو پخپله نابینا دی، ژوند په لندن کې کوي، خو اوس چې کابل ته راغلی موږ هم وغوښتل چې د لوبې خپرونې د مرکې برخه همدې ته ځانګړې کړو. ولی محمد نوري یا ولی محمد حسین خیل چې تاسې ټول د نوم او د څېرې سره یې ښه اشناست دی چې په وروستیو کې د ځغاستې لوبو کې ډېر زیات میډالونه وګټل، نو موږ هم راغلي چې نننۍ خپرونه کې ورسره مرکه وکړو. نوري صاحب ډېره زیاته مننه چې خپرونه کې د وخت راکړو. مهرباني کور مو آباد، خیر اوسئ، سلامت شئ. نوري صاحب که پیل کې لیدونکو ته د ځان په اړه معلومات ورکړي چې کوم ځای کې ژوند کوي، چېرته زیږېدلی، دا چې اوس د نظر نشته، څنګه نابینا شوې، تر څو بیا ستا د لوبو ورزش په اړه هم خبرې وکړو. مهرباني ورور، زه به د خپل د ځان په هکله ووایم. زما نوم ولی محمد نوري ده، د کابل ولایت د بګرامي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. اوس مهال زه په انګلستان کې ژوند کوم او د سترګو په اړه به ووایم چې نن 9 کاله مخکې په افغانستان کې د دندې پر مهال باندې نو زه سخت ټپي شوم چې په نتیجه کې زما دغه دواړه سترګې له لاسه ورکړلې. نوري صاحب وړاندې چې افغانستان کې وې او لا نابینا نه وې، له دې مخکې د ورزش کولو؟ مهرباني، زه کله چې جوړم زه د سکوهنې پیاوړی لوبغاړی ولم، ما سکوهنه کوله. نو بالاخره چې کله بیا زه زخمي شوم، ټپي شوم، نو بیا ما سکوهنې ته دوام نشو ورکولی. نو زه د سپورټ زیات شوقي وم، علاقمند ولم. نو افغانستان کې هم داسې زمین سازي ماته نه وه چې زه د افغانستان کې داسې ورزش وکړم چې ویې کړی سم، ځکه زه خو نابینا شوم. نو همیش به مې سوچ کوه. بالاخره بیا یو څو مهال وروسته بیا زه انګلستان ته د برطانیې حکومت انتقال کړم. هلته نو بیا ما ته حکومت له خوا نه خاص روزونکي راکړل. نو زمینه سازي راته وشوله چې هلته زیاتې ما د ځغاستې په برخه کې تمرینات شروع کړل. نو اوس د ځغاستې نو لوبغاړی یم. د ځغاستې لوبه خو بېلابېل ډولونه لري، 100 متریزه وي، 200 متریزه. تی په کوم فارمټ کې لوبېږي؟ زه خپله کله چې ما ځغاست تمرینات شروع کړل، ما د لویو مسافو د غټو ځغاستو تمرینات شروع کړل. لویه مسافه چې غټه مسافه سیالي چې ما ترسره کړې هغه 42 کیلومتره، یعنې څه کم 43 کیلومتره سیالي چې هغه نړیوال ماراتان په نامه یادېږي د لندن په ښار کې، چې هغې کې ما رقابت وکړ، هغې کې ما ښه لاسته راوړنه میډالونه ترلاسه کړل په هغې کې. او بالاخره د دې اوږدې ځغاستې تر څنګه اوس زه لنډه او تیزه منډه هم کوم، چې درته ووایم له نن نه 6 شپې مخکې د میټرو سیالۍ په نامه په لندن کې چې په دې کې د زیاتره نور هیوادونو او د برطانیې هیواد نه نابینیانو په دې کې ګډون کړی و، چې 300 شاوخوا نابینیان ول. نو په دغه سیالیو کې هم ما ګډون وکړ چې په یوې ورځ باندې ما 2 سیالۍ وکړلې. لومړنۍ سیالۍ چې ولا 800 متري سیالۍ ولا تیزه منډه، چې په دې کې ما د سرو زرو میډال ترلاسه کړ، لومړی مقام و. او پر ورپسې یو ساعت نیم ساعت بعد وروسته چې دومه سیالي وه چې هغه 1.5 کیلومتري وه، یعنې هغه هم تیزه منډه وله، چې په هغې کې هم ما د برونز میډال ترلاسه کړ. نو دا 2 میډالونه زما د اخري سیالۍ ول چې په یوې ورځ کې ما ترسره کړل. څنګه د ورزش ته مخه وکړله؟ څرنګه چې ما په خپلو خبرو کې یو شیبه مخکې یادونه وکړله چې زه د سکوهنې یو پیاوړی لوبغاړی ولم، او پخوا کې هم زه یعنې زما دنده وله نو چې افغانستان کې زما خپله وظیفه وله، خدمت مې کوه د هیوادوالو. نو بیا کله چې ټپي شوم، نو یو خو دا و چې سکوهنې لوبغاړی ولم، بل دا و چې ټپي شوم. نو ما غوښتل چې هم د اوس هیواد ته خدمت وشي، هم یو ورزش غوره کړه چې ویې کړی شي. نو هماغه دلیل، هماغه هوډ ما سره پیدا شو چې زه باید ځغاسته وکړم، ځکه سکوهنې کوم زما کافي قوي فزیکي وله. نو هماغه دلیل شو چې ما ځغاستې ته مخه کړله. نو تر اوسه پکې اخته یم. نوري صاحب، دا چې تاسې څه نه وینئ، څه ډول کولی شئ چې دغه سیالیو کې برخه خو اخلئ، کومو ستونزو سره نه مخامخ کیږئ، یا کوم روزونکي لخوا درته لارښوونه کیږي؟ که په دې اړه راته ووایئ. بېشکه چې اسانه کار نه ده، خو افغانستان کې دا مشکل شته چې نابینا لوبغاړی د هغه ځغاسته وکړي. نو په انګلستان کې اوس فلم حال چې زه سیالیو کې ګډون کوم، زه کوم تمرینات کوم، د حکومت لخوا نه ماته راکړل شوي روزونکي دي چې هغوی یعنې تربیه شوي دي، ټرین شوي دي
چې څرنګه د هغوی یو نابینا ته ځغاسته ورکوي. نو کله چې هم زه په سیالۍ کې ګډون کوم ما سره مې خپل روزونکی وي چې روزونکی ما ته ټول حالات په خولې بیانوي او ځغاسته کې هم را سره منډه وهي. نو بیا یو ډول رسۍ وي موږ سره لکه والچکو غوندې حلقه ده، نو هغه حلقه ده هم نیولي ما هم نیولي. نو هغه روزونکی طبعا بیا د هغه استعداد هم تر ما لوړي، یعنې داسې روزونکی وي چې طبعا هغه د له ما نه قوي وشي، ځکه چې زه بیا وخت کې غواړم تیزه منډه کوم هغه دې نشي کولی. نو هماغه دلیل دی چې روزونکي زموږ همیشه چې هغوی پیاوړي دي. نو مشکل نشته ده، فقط مشخص ساحې لرو موږ د تمریناتو لپاره، مشخصه ساحې دي د سیالۍ لپاره. نو کله هم چې موږ سیالي کوو، لکه ما زیاتره سیالۍ چې دي زیاتره رقابت چې زما وي جوړو کسانو سره وي. نو هلته مخکې چې سیالي پیل کېږي نو هلته په مایکو کې په سپیکرو کې غږ کېږي د مسؤلینو لخوا نه چې موږ دغه کس په دغه نامه معلول یعنې نابینا ده. نو چې خلک هم اګاه کوي چې پوه شي چې زه هم په جریان د رقابت سیالۍ کې هم ټکر سره ونه کړو که نه، چې دغه هم راته ورسره توجه وي. مشکل نشته ده، فقط هغه زمینه سجل ته ټوله شوې ده دغه هیوادونو کې. اسانه خبره. نوري صاحب موږ ستاسې لوبې لیدلې، تاسې په نړیوالو میدانونو کې لوبېږئ، ستاسې ډېری لوبې موږ ننداره کړي دي. کله چې هغه کسانو سره تاسې لوبه کوئ چې هغوی بنا وي او تاسې نابینا استئ، په وروستیو کې تاسو ته ډاډګیرنه درکوي د لوبې په دوران کې د هغوی تاسو سره یعنې کومه لارښوونه درته کوي او که نه څه ډول رویه کوي تاسو سره؟ درته ووایم چې ما ډېری بنا لوبغاړي ما تشویق کړي دي. کله چې زه هم سیالۍ کې ګډون کوم نو ډېره عجیبه خلکو ته ښکاري چې یو نابینا دی هغه جوړ سره سیالي کوي. نو کله چې هم بیا زه سیالي نه فارغ کېږم، خلاصومه سیالي مې تکمیلېږي، نو زه بیا ډېر ښه پوزیشنو کې بیا راوځم، ټاپ 10 کې یا ټاپ 5 کې، یا مطلب کله دوم لومړی مقامونه داسې سي. نو کسان هم بیا سیالۍ کې رقابت کې تر 4000 3000 2000 زر کسانو دونه پورې سیالۍ کې خلک ګډون کوي. نو طبعا بیا ما پوزیشن هم ډېر ښه پوزیشن وي نو په سیالۍ کې، نو طبعا کسان ډېر زیات تشویقېږي، ډېر خاص خوشحالېږي، نو ډېر ما هم تشویق کوي، ډېر مې سپورټ کوي. نو ما ته ډېر ډاډ راکوي چې ته کولی شې مطلب نور مخ ته لاړ سې. او په ټوله کې مو تر اوسه څومره سیالۍ کړي دي؟ ما 15 سیالۍ کړي دي چې لومړنۍ سیالي زما تقریبا د مارچ په میاشت کې وله، هغه نیټه 24 د مارچ وکه کومه ورځ وله، هغه زما لومړنۍ سیالي وله چې هغه د 4000 جوړو کسانو مقابل کې وله، چې په دغې سیالۍ کې ما هم مډال ترلاسه کړه او چې مسافت چې وله تقریبا 22 کیلومتر منډه وله، نه ودرېدونکې منډه، یعنې ځغاستې دي که نه چې بعضې کسان ودرېږي، نه د ځغاستې دغه سیالي چې زموږ دي دا ټولې دي نن سټاپ، یعنې نه ودرېدونکې سیالي دي. دا مې لومړنۍ سیالي وله. دغه سیالیو په اړه چې تاسو یادونه وکړله، په دغه سیالیو کې څه لاسته راوړنې لرئ؟ کوم میډالونه مو ګټلي او که نه؟ ډېره ښه خبر زما چې د 28 د اپریل کې یوه نړیواله رقابتي سیالي وله چې په دې سیالي کې ما ګډون وکړه. دې سیالۍ کې تقریبا 40,000 کسان جوړو کسانو پکې ګډون کړی و، چې دا د نړیوالو ماراتونونو یو خوندور لوی ماراتون ده چې دا په دې کې ما ګډون وکړ، په دې کې دا میډال ما ترلاسه کړ. نو 42 کیلومتره منډه وله، نه ودرېدونکې، او 40,000 کسانو له بېلابېلو د نړۍ نور بېلابېلو هېوادونو پکې اشتراک کړی و. او دا لاسته راوړنه چې د افغانستان لپاره چې ده دا میډال ما د ولایتي سیالي وله چې په دې کې هم 4000 کسانو جوړ اشتراک کړی و، چې په دې کې 22 کیلومتره نه ودرېدونکې ځغاسته وله، چې په دې کې هم ما ډېره ښه لاسته راوړنه لرلې. دا د هم ټولو افغانانو ته مبارک وي. او دا لاسته راوړنه دا میډال چې دا ډېر ښه خاطره ماته ده د ژوند مې، ځکه د روزۍ مبارکې میاشت کې په دې سیالۍ کې 1000 کسانو جوړ ګډون کړی و، چې په دې کې یوازینی کس زه نابینا ولم چې 10 کیلومتره منډه وله، نه ودرېدونکی. نو ډېر پکې تږی شوی ولم، ډېر پکې وږی شوی ولم. د روژې برکت و، د افغانانو دعا ولې چې ډېره ښه لاسته راوړنه ما پکې ولرله او ډېر خوشحاله او ډېر زیات پکې تشویق سوم. نو دا د هم ټولو افغانانو ته مبارک وي. او دا دوه میډالونه چې دي، یو د سرو زرو میډال ده، یو د برونزو میډال ده، چې دا زما اخرنۍ سیالۍ وله چې د میټرو سیالۍ ورته وایي.
په دې کې 300 نابینا لوبغاړو پکې ګډون کړی و. نو یو میډال د سرو چې د 800 متري ده چې په دې کې لومړی مقاومت ترلاسه کړ، دا بل چې د برونزو ده د کې ما هم ډېره 1.5 کیلومتر منډه، دا میډال د برونزو د 1.5 کیلومتري ده. دا لاسونه هم د افغانستان ټول ولسوالو ته مبارک وي. که د راتلونکو لوبو په اړه دې راته ووایې چې په راتلونکي کې کومې سیالۍ لرې او که نه؟ ښه خبر دا ده چې زه هیوادوالو ته ووایم چې زما په راتلونکي 2 میاشتو شاوخوا کې چې د برلین سیالي په جرمني کې دي چې 11,000 جوړ کسان په دې کې ګډون لري. د نړۍ ګوټ ګوټ نه به دې سیالۍ ته خلک راځي. نو چې د نړۍ فاسټست تیزه ماراتان به هلته ترسره کېږي. غټه سیالۍ ده او ډېر غټ پراخه ځای ده. نو په دې سیالۍ کې هم زه د اولمپیک لخوا نه هلته معرفي سوی یم. نو هغې کې به زه ګډون کوم. هلته به هم زه د ګران افغانستان نمایندګي کومه. نو هغې کې به بلکل زه د 19 سپټمبر باندې هلته زما دا سیالي ده. نوري صاحب، سیالیو ته څنګه لار پیدا کوې؟ د کومې مشخصې ادارې لخوا تا نه غوښتنه کېږي یا کوم سازمان دی چې تا ته وایي راشو دغه سیالیو کې ګډون وکړه؟ زه خو داسې ده چې هرې سیالۍ ته چې زه معرفي کېږم د یو سازمان لخوا نه معرفي کېږم. یو سازمان هلته ما معرفي کوي. سازمان زما لاسته راوړنې ګوري، زما هغه سابقه د ځغاستې ګوري، زما لاسته راوړنې ګوري، زما فزیکي ګوري، زما فټنس ګوري. نو سره د ټولو شیانو بیا ما نو ځغاستو سیالیو ته برابرۍ سپانسر کوي مې. نو بیا زه سیالیو کې ګډون کوم. ورزش ستاسې له نظره څومره مهم دی؟ زما له شخصي نظره ګوره، زه د خلکو په اصطلاح زه معلول یعنې نابینا یم. چون زه نه تسلیمیږم. ځکه نه تسلیمیږم چې د هیواد مینه را سره ده، د هیوادوالو چې جوړم هم وطن ته مې خدمت کړی ده او کوم یې. او چې اوس ناجوړ شوم، نابینا شوم، هم اوس د سپورټ په ډګر کې زه غواړم چې افغانانو ته خوشحالیانې لاسته راوړنې ولرم. نو سپورټ ماته ډېره خوښي راکوي، سپورټ ماته ډېره خوشحالي راکوي. سپورټ زما د ژوند یو برخه ده. بې ژونده زما ژوند نه کېږي بې سپورټه. کله چې دې هلته په بهر کې سیالۍ وکړلې، د هغه ځای د خلکو رویه در سره څنګه وه؟ د هغه ځای رسنیو در باندې خبرونه راپور جوړولو او که نه؟ ډېره ښه خبر ده. په پای کې څرنګه چې ما یادونه وکړله، زه چې هرې سیالي کې بریا ترلاسه کومه، نو زه د برطانیې د هیواد له خلکو نه ډېر تشکري کومه. یعنې چې زه ډېر خاص تشویقېږم، ډېر ما سپورټ کوي. خصوصا رسانې په دې برخه کې همیشه په ما خبر جوړ کړی ده. همیشه زه په مجلو کې د ما د سپورټ په اړه، زما د ژوند په اړه تبصرې کړي دي. نو زه د برطانیې د هیوادوالو لخوا نه زه ډېر تشویق شوی یم، همیشه تشویقېږم. لکه دا هغه څه دي چې دغه مجلې دي چې په دو کې زما د ژوند په اړه، زما د لاسته راوړنو په اړه که نه ټولې تبصرې سوي دي، یادونه مې سوې ده. دا ټولې مجلې وینئ تاسو. دغه مجلې دي چې نړیوالې مجلې دي، د نړیوالو رسنیو زما کور ته راغلي. مطلب د ما د ژوند په اړه، د ما د زندګي په اړه، د ما د سپورټ په اړه تبصرې کړي دي، یادونه. لویه هیله مو څه ده چې د افغانستان لپاره لا نور وځلیږي او څه ترلاسه کوي باید د ورزش له لارې؟ هدف خو مې دا ده چې زما هدفونه ډېر لوړ دي چې زه باید څه وکړم. نو هر څه یعنې یو تکلیف غواړي، بې تکلیف هېڅ نه ترلاسه کېږي. نو زه غواړم چې همیشه په نړیوالو میدانونو کې افغانستان ته ښې لاسته راوړنې ولرم. ډېره زیاته مننه د افغانستان د ځغاستې لوبې نابینا لوبغاړی ولی محمد نوري چې په خپرونه کې د وخت راکړو، موږ سره دې ګډون وکړو.